خبره وره د مولا د خبره چې ده کنه مولا چې مولا به تعالی هر څه کوي په اسلام کې د اسلامیک تھیولوژي کې د مولا د سره شته نه پهل نه خبره دا وره اسلام ورور ته مو دې ته چې د چې مولا په تندر ولا پلیز زرا زم تاسو لازم یو سوال ما ته جواب تر ته سوال ته مې پرېږدي زه تاسو ته صرف دا غوښتنه کوم کوم په دې باندې زه پویم چې دا ته څه وایي زه پویم یو ځل دا خبرې وړي چې په دې پاتې یا ساتي مشکل پښتنه تا نه کوم خیر دی زه تاسو صرف دا وایم چې حسیب سره ستا شخصي جګړه د سیاسي فکر دی غلط دی خو ته چې کله قرآن استعمالي غي د پاره چې قرآن په ترو باندې ته حسیب داسې کې قرآن زمام دی او زه ناستم دلته محفل دی حسیب باندې ته نیوکه کې چې هغه د قرآن توهین وکړو دلته زما په لایف کې قرآن توهین ډېر ورکه قرآن داسې وی چې دا سړی داسې کا دا سړی دا ملحد دی دا کافر دی او زما قرآن همیشه د مینې پیغام راوړی دی زما قرآن د کلم د نفرت او د تباہی د ولس تقسیمولو پیغام قرآن نه دی راوړی هغه پیغامونه ته د لایف تر وړل او ته د قرآن سهارا لې دا زما د قرآن توهین زه څنګه غلی پاتې شم زه تا نه بخښه غواړم ما سوال ته پرېږدي سوال وکم د سوال نه پیل لونګین سیبا زه غواړم تاسو بخښنه وغواړم ځای وورورا جوړ کې معافي مانګ رہے پریمی کشش دا سوال در نه وکم بیٹنگ ولاړی نه ته ما سوال ته پرېږده زه غواړم تاسو بخښنه دې شو غواړم چې اسف قرآن او حدیث ته توهین کړ د بخښنه زه غواړم دلته چې بخښنه وغواړم زه ته ویم چې بخښنه وغواړم زه ته ویم کنه دلته حسیب په دې لایف کې کلمه ویله ته ویله کنه وسی ویلا خزیله کې کاش ما بخلو نور حسیب نه حسیب نن خدای پوښه حسیب نن مسلمان شو خدای پوښه حسیب پوښه هغه نن مسلمان شو زید سره رضا سید نن مسلمان شو اوس تراته د وایا اوس حسیب ملحد دی کنه دی کلمې ویلو نه پسه زه بسم الله کا ګوره دی کنه دی سجاده لونګین سے ملحد دی کنه دی وښه ما خبره ته وښه پریمه ده حسیب په خپل باندې ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله په ځړ باندې خدای خبر ده په ظاهر اندای مسلمان شو هغه په ظاهر چې زه ګورم زه د مسلمان په نظر ته ګورم ما مخکې کلمه وایي ده لکه ملحد نشو یو منافق په خپل باندې کلمه نشي ویلای نو دا خو ته د حدیث مخالف دی نه د اسلام په تاریخ یو منافق په خپل کلمه نه دی ویلي د دې مثلا په قصه کې نه درېدلې چې په حقیقت هغه منافق وي نو دا خو ته د حدیث مخالف ته لاړې کنه چې په غزوه کې صحابي د سړی نه مریو والا ما خدای ته ټول چې دای ملحد ما ټول ویلي زه سوال کوم په عموم کې ټول ما سوال ته نه پرېږدي ټول ما سوال ته نه پرېږدي صاحب زه تا فرق پیګم زه په اسلام کې او د خېټې نه غږېدو کې تا ته فرق هم لوم سوال ته پرېږدي پلیز تاسو وره په اسلام کې او په خېټې نه غږېدو کې تاسو زه فرق هم ته وی چې دا منافق دی زما حدیث کې زما پیغمبر چې د صحابي ته غوسه شو په دې خبره نو ویل ګوره ما دې ونه ویل دی ول په تاوانه پلیز تاسو وره اسلام سوي او لونګین سوي لونګین وي دا منافق ته په خلی باندې کلمه ویلا زما پیغمبر وي الکه صحابي ته وي تا سړی ولې مړ کول دوه په اخره کې ایته د سینې نه خبرې ته د زړه نه خبرې اوس زستاو منم که د خپل پیغمبر ومنم ته ومنه ستاو منم کستاز منم حسیب کافر دی ځه او که د پیغمبر منم نو د زړه نه زه خبر نه یم نو بسم الله اوس اسلام په کتاب کې بیل دی او د خېټې نه بیل دی لونګین صاحب اوس خو موږ دا کنه دي سوال خو دی خبره ته به جواب ته پرېږدي ګوره وکړه صاحبزاده شه حسیب په خپل باندې وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله په ظاهرا حسیب د ما لپاره یو مسلمان ده